په کابل کې د ترکیې سفارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې دغه هوایي شرکت به له ډېر ځنډ وروسته سهشنبې 2024 میلادي کال د مې پر 21مه خپل لومړی پرواز له استانبول څخه کابل ته پیل کړي. دوی همداراز ویلي دي چې د ترکیې هیواد کرښه په بشپړ قوت او پوره چمتووالي سره په افغانستان کې خپل خدمتونه یو ځل بیا پیلوي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د کډوالو ادارې د رئیس اطلاعات رئیس په مشرۍ د ترکیې جمهوریت له لوړپوړي پلاوي سره وکتل. متقي په دغه کتنه کې د ترکیې هیواد له بشري مرستو څخه د قدردانۍ کولو ترڅنګ د کډوالې پدیدې غیر منظم مهاجرت مدیریت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا او د مافیایي کړیو پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې اترې وکړې. په افغانستان کې د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي روان کال یې هیواد ته له افغانستان څخه 300 میلیونه متره مکعبه اوبه رسیدلي دي. هغه له ایراني رسنیو سره مرکه کې ویلي د متقابل چلن او د افغان لوري د ژمنو له مخې تمه لري چې د روان کال تر پایه د هلمند له سیند څخه د ایران حقابه چې 820 میلیون متر مکعب اوبه دي په بشپړ ډول ورکړل شي. افغان اتلانو د نړیوال جام سیالیو لپاره د بشپړ چمتووالي په موخه خپل تمریناتي کمپ پیل کړ چې 10 ورځې به دوام وکړي او په ترڅ کې به یې اتلان د تمرینات ترڅنګ 2 تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي. ډوین براو د راتلونکي نړیوال شلوریز جام لپاره د ملي لوبډلې د توپ اچونې سلاکار روزونکی وټاکل شو. افغانستان کرکټ بورډ د ویسټ انډیز لوبډلې پخوانی نامتو لوبغاړی چې د یاد هیواد لپاره د نړیوال جام ګټونکې لوبډلې برخه هم و د 2024 کال شل اوریز نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې د توپ اچونې برخه سلاکار روزونکی ټاکلی چې د نړیوال جام له پیل وړاندې به له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. د 2024 کال کرکټ شل اوریز نړیوال جام ډیر سیالۍ به په ویسټ انډیز کې کیږي خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالاتونه به هم د کرکټ د داسې یوې مهمې لوبې د یو شمېر سیالیو کوربهتوب وکړي. د شل اوریزو کرکټ نړیوال جام د 9 فصل سیالۍ به د جون میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شي د همدې میاشتې پر 29مه به پای ته ورسیږي. د سږ کال په سیالیو کې د افغانستان په ګډون ټول 10 ټیمونه برخه لري.